بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تیر په څیر باندې بیا هم غواړم چې تاسو سره اوسم او د خپل لوستونو ادامه مخته یوسو. د دې لړ کې موږ یو عنوان لرو چې ددریم ټولګي څپرکی لنډیز وکوو چې موږ په دې فصل کې د څپرکي کې څه ولوستل، کوم عناوین موږ ولوستل، هغه موضوعات څه خلاصه کوو سره. دغه به شروع وکړو. موږ په دې فصل کې پر تابعګانو خبرې لري، په تابع باندې. که چېرته تاسو یاد وي موږ لوستلي وو چې تابع لومړی ځل لپاره چې مفهوم رامنځته شو هغه لایبنیز و چې دا مفهوم یې رامنځته کړ چې تابع یعنې څه مفهوم لري، هغه هم موږ ولوستل. موږ راځو عمومي شکل باندې خبره کوو چې عمومي شکل د یو تابع څه ډول لري، تابع موږ څه ته ویلی سو. که په ساده ژبه زه تاسو ته ووایم داسې یو موږ دیاګرامونه ولرو او دې دیاګرامونو ته مثلا دې ته زه ډوماین ووایم او دې ته رینج ووایم. همدا ډول د دې داخل کې ځینې عناصر ولري، عناصر موجود وي. هغه عناصرو ته مثلا دلته ایکس او دې ځای کې اف ایکس موجود وي. د دې دواړو په منځ کې کومه رابطه چې رامنځته کېږي، کومه رابطه چې ایجادېږي، کومه رابطه چې موجود وي، د دې له دې سره عبارت له څه څخه دی؟ تابع څخه. نو موږ واضح لیدلی سو چې یوه اړیکه موجوده دی دغه دو دیاګرامونو په منځ کې چې دې ته ډوماین او دې ته رینج ووایو، عبارت له تابع څخه دی. ګرانو زده کوونکي یو مثال غواړو تاسو سره ګډ کار وکړو. اف ایکس موږ وښیو چې یا مثلا دا زموږ مثال دی، دا زموږ مساوي سیله یو دوه مرتب جوړې درې او شپږ مثلا عرض وکوئ چې بل داسې مرتبه جوړه زه ولیکم څلور پنځه. ګرانو زده کوونکو داسې مرتبې جوړې لرو. موږ کولی سو دا وښیو چې کومې ډوماین دی او کومې کوډوماین هم دی. د دې هر یو د دې اول ضابطه چې موږ لرو، لومړی عنصر چې موږ لرو دا عبارت زموږ د ډوماین څخه دی. دلته لیکم زه ډوماین د اف مساوي ده له څه شي سره؟ یو، بل زموږ شی دی درې، بل زموږ شی دی څلورو سره. ګرانو زده کوونکو راځئ چې زه رینج پیدا کړو چې رینج زموږ شی دی. رینج د اف مساوي کېږي دومره ضابطه یې زموږ دوه، دلته چې لرو شپږ، دلته چې لرو پنځه. ګرانو زده کوونکو د دوی په منځ کې هم کومه اړیکه څه ایجاد دی، هغه عبارت د ډوماین او رینج څخه چې وو. لومړۍ ضابطه، دویمې ضابطې عبارت زموږ د رینج او ډوماین څخه دی. ګرانو زده کوونکو راځئ ځینې مثالونه باندې هم کار وکړو چې کومې تابعګانې رابطې اړیکې چې موجودې دي کومې موږ ویلی سو تعریف کړو د تابع سره. موږ تابع دا ډول تعریف کړو چې د لومړي دیاګرام د دویم دیاګرام سره یوازې او یوازې دویم عنصر د دویم دیاګرام سره یو اړیکه موجود وي، یو عنصر سره رابطه ولري. د دې تعریف پر اساس باندې چې دلته تاسو واضح په دې مثال کې لیدلی سئ چې یو اړیکه موجود ده د یوازې یو عنصر موږ په تصویر کې د دې لیدلی سو. ځینې مثالونه راځي کار وکړو. آیا همدا بڼه لري که نه لري؟ زه په دیاګرامي شکل سره تاسو ته غواړم د ستاسو د لوست کتاب یو څو مثال راواخلم. فرض وکوئ داسې زه یو دیاګرام ولیکم، کوچنی به ولیکم. ستاسو د لوست کتاب دی مثلا منفي دوه شپږ همدا ډول فرض وکوئ چې 18 وي. بل دیاګرام هم ولرم، هغه ځای کې موږ ولرو له ځان سره شپږ منفي څلور همدا ډول 22.
د دوی په منځ کې چې کومه اړیکه موجوده ده هغه اړیکه زموږ څه دی 2 له 6 سره 6 له 4 سره او 12 له 22 سره. بل مثال به هم راځي ګرانو زده کوونکو کار وکړو چې بیا به تاسو فکر وکوئ چې دا دی او که نه دی. ګرانو زده کوونکو دا مثال دا ډول دی 15 15 همدا ډول ستاسو د لوست کتاب هغه دی مثال دی. دې ځای کې ولرو 23 او 9 منفي 9 منفي 9. راځو دې سره هم ستاسو د لوست د کتاب مطابق دلته اړیکې موجودې دي. مثلا 15 اړیکه ولري له دې سره 14 اړیکه ولري له دې سره 15 او 26 هم په دې بڼه له منفي 9 سره اړیکه ولري. یو بل مثال به هم کار وکړو بیا به هغه کې واضح کړو چې دا سوال ځواب څه ډول دی کوم یو چې زه غواړم ووایم چې دی کوم اړیکې چې د تعریف پر اساس موږ لرو چې لومړی دیاګرام د دویم دیاګرام سره باید یوازې یو عنصر سره باید څه وي هر یو د دوی یو له دې عنصرو سره باید څه وي اړیکه ولري. یو مثال بل هم زه ګرانو زده کوونکو لیکم. دې دیاګرام کې موږ ولرو 14 او 144 او همدا ډول 25. بل دیاګرام هم ولرم هغه څه شی دی زموږ 6 منفي 6 منفي 12 او خپله 12 15 منفي 15. ګرانو زده کوونکو د دوی دواړه ترمنځ رابطه څه ډول شي دغه 14 هم له 6 سره اړیکه ولري او هم منفي له 6 سره 44 هم له منفي 12 سره اړیکه ولري او هم له 12 سره 25 هم له منفي 15 سره اړیکه ولري هم له دې سره اړیکه ولري. ګرانو زده کوونکو د درې واړو مثالو کې موږ واضح لیدلی سو کوم تعریف چې موږ د تابع دپاره کړی و هغه تعریف کې لیدلی سو تاسو وینئ چې د دې هر یو له دې سره یو له دې عنصرونو سره یا خپل ځان سره په دویم دیاګرام کې یو تصویر ځان سره لري. تاسو واضح لیدلی سئ بس موږ ویلی سو چې دا زموږ څه دی یو تابع کیدلی سي. همدا ډول ګرانو زده کوونکو دې ځای کې وګورئ دې ځان سره هر یو بیل دوه داسې عنصرونه موجوده چې یو تصویر دلته لري. نو دلته هم موږ لیدلی سو چې دې ته ووایو چې دا هم یو تابع کیدلی سي. راځو ګرانو زده کوونکو د دې هر یو دوه تصویرونه دلته لري. ګرانو زده کوونکو نو دلته هغه تعریف چې موږ کوو چې تصویر باید دې ځای کې دا رقم موجود وي دلته دوه لري نو بناً موږ ویلی سو چې دا زموږ څه دی تابع نه دی د تعریف پر اساس باندې. ګرانو زده کوونکو ډېر ښه موږ دا هم ولوسته چې د تابعو د لیکلو طریقې په څه ډول دی او هغه قیمتونه څنګه کولی سو وضع کړو. څنګه کولی سو یو تابع ولیکو تابع په څو ډوله لیکل کیږي یا څه ډول لیکل کیږي. ګرانو زده کوونکو تاسو لوستلي دي او ډېر ماشاءالله کار مو وکړو. تابع د لیکلو دپاره 4 طریقې خاص موجودې دي خو د دې لیکلو بڼه او د دې انکشاف چې لایبنیز کوم مفهوم رامنځته کړ یولر وتوانېد چې د دې بڼه هم ولیکي یا مساوات د دې رامنځته کړي مساواتي بڼه. ګرانو زده کوونکو په دې بڼه سره هم ولیکل چې وای مساوي کېږي اف ایکس سره. دا هم یو شکل یو بڼه دی. همدا ډول داسې هم لیکلی سو اف 2 نقطې ا رابطه ولري له بي سره لومړی سیټ له دویم سیټ سره د یو بڼه ده خو دا په خپله موږ په 4 بڼو سره لیکلی سو. 4 بڼې کومې بڼې دي؟ یو بڼه دا ده چې موږ کولی سو چې په عبارت شکل سره ولیکو په عبارتي بڼه سره په عبارتي شکل سره. دویم موږ کولی سو د جدول په بڼه هم ولیکو جدول شکل سره هم کار وکړو چې موږ تاسو په جدولي بڼه سره هم موږ کار کړی و. دریم موږ کولی سو په ګراف شکل سره هم وښیو همدغه تابع چې موږ لرو د دې ګرافونه هم رسم کړو.
څلورم موږ کولی سو په الجبري شکل سره هم دوی وښیو چې الجبري شکل بڼه څه ډول دی. ګرانو زده کوونکو راځئ ځینې مثالونه کار وکړو. په تابعګانو کې څنګه کولی سو ځینې قیمتونه وضع کړو او هغه قیمت لاسته راسي. یو مثال زه تاسو ته لیکم. مثال زموږ داسې وي چې اف ایکس مساوي یو پر 2x مثبت 4 فرض وکوئ دا ډول. ګرانو زده کوونکو راځئ اف صفر پیدا کړو. چیرته صفر قیمت یعنې x مونږ له صفر سره قرار ونیسو قیمت به څه شي x مساوي له صفر دې پر ځای وضع کوو. دلته چې x مونږ وینو صفر چې وضع کړي دا به موږ سره مکمل څه شی شي صفر مثبت 4 به پاتې شي. تاسو به ښه واضح لیدلی شي. راځئ ګرانو زده کوونکي یو بل قیمت وضع کړو 2. آیا کولی سو یعنې x مساوي له 2 سره وضع کړو. دې قیمت لاسته راوړو. کله چې موږ دلته 2 وضع کوو نو یو پر 2 خپله لرو ضرب د x پر ځای 2 مثبت 4. ځواب به موږ ته څه شی راکړي؟ دا له دې سره څه شی کېږي اختصاریږي. یو پاتې یو جمع 4 به څه شی سي 5 سره. دا د قیمتونو د لاسته راوړلو دپاره موږ یو بل عنوان هم ولوسته چې څنګه کولی شو د یو تابع د تعریف څخه هم واضح کړو چې ناحیه د تعریف کوم یو دی د تعریف ساحه څه شی دی. راځئ دا په مثالونو کې پیدا کړو. ګرانو زده کوونکو زه غواړم ځینې مثالونه تاسو ته ولیکم. هغه مثالونه باندې موږ واضح لیدلی سو. یو مثال کې به زه کار وکوم. مثلا فرض کوئ x مربع مثبت 15. دلته چې موږ ګورو ګرانو زده کوونکو وبخئ راځئ دا داسې کوو چې زه تاسو دپاره ښه واضح کړلی شم. د دې دپاره که چېرته موږ وغواړو ډومین او کوډومین موږ پیدا کړو واضح موږ ویلی سو چې د دې دپاره هر قیمت چې موږ ورکړو ډومین f زموږ به مساوي له منفي لای تنهی نه تر مثبت لای تنهی پورې قیمتونه واخیستل سي. دا د ساحې تعریفي ټول اعداد حقیقي هم ویلی سو چې عبارت د ټول اعداد حقیقي قیمتونه اخیستلی سي. راځئ ګرانو زده کوونکي یو بل مثال ساده زه یو بل کار هم وکړو چې هغه ځای کې هغه دپاره قیمتونه څنګه وضع کړو. فرض وکوئ 3x مثبت 12. داسې یو مثال ستاسو د لوست کتاب مثال دی. مونږ که چېرته غواړو دې ډومین مونږ وڅېړو مونږ ویلي وو چې د جذر لاندې کوم افاده چې مونږ لرو هغه باید څه وکړو 3x مثبت 12 لوی یا لوی تر صفر نه په قرار نیسو چې موږ ته ځواب راکړي چې دا په کومه جذرونو سره دی صفر کېږي چې بغیر له هغه نه موږ حساب کړو. 3x لرو دا مساوات هغه لوري ته انتقالوو نامساوات هغه لوري ته چې انتقال کې منفي 12 کېږي. اطراف تقسیم پر 3 وکړو صحیح دی نو چې 3 تقسیم کړل ضریب له منځه ځي دې لوري ته داسې تقسیم کې نو منفي 4 به لاسته راسي. پس موږ ویلی سو چې د دې که چېرته موږ وغواړو ډومین د دې تعریف کړو څنګه یې تعریفولی سو هغه باید موږ ولیکو. ډومین د h عبارت له چی دی غیر تر دې نه چې له دې نه باید موږ x لوړ قیمتونه واخیستلی سي خپله منفي 4 هم شامل راتللی سي له دې نه څه وکړي باید لوړ قیمتونه ترلاسه کړي. پس موږ دلته ویلي وو چې داسې هم لیکلی سو منفي 4 تر دې نه لوړ څه شی دی مثبت لای تنهی پورې خپله منفي 4 شامل دی ولې اخواته نور عددونه هم اخیستلی سي تاسو دلته یې واضح لیدلی سي. ګرانو زده کوونکو د مخرج دپاره هم موږ ځینې کولی سو هم همدا رقم د ډومین نه پیدا کړو. موږ لوستلي وو چې څنګه کولی سو د دې ګرافونه هم رسم کړو. خو تاسو کولی سئ تاسو په خپل لوستونو کې درسونه د لوست کتاب کې وګورئ او ولولئ تر څو وتوانیږي چې د هغه ګراف هم رسم کړي. ګرانو زده کوونکو د نن ورځې لوست زموږ تر همدې ځای و. تر بیا ښې چارې په لوی او خدای بخښونکی خدای مو سپارم. بریالي اوسئ.